داسې هېواد چې د نړۍ تر ټولو بې شرمه نجونې پکې ژوند کوي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو برتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. داسې هېواد چې د نړۍ تر ټولو بې شرمه نجونې پکې ژوند کوي. د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو د دې ښکلي مطلب څخه ښه مطلب تاسو واخلئ. آیا داسې هېواد به تاسو چېرته لیدلی وي چې نجونې پکې ډېرې زیاتې وي، بلکې ډېر کم به مو اورېدلي وي؟ یعنې که په یو کور کې چېرته 5 هلکان وي نو 6 نجونې به وي، یا که 6 نجونې وي نو 9 هلکان به وي، یعنې لږ فرق به لري. خو داسې هېواد نوم به مو نه وي اورېدلی چې 10 پکې نجونې وي او 2 پکې هلکان وي، یعنې 80% پکې نجونې دي او 20% پکې هلکان دي، چې تاسو یې ډېر په کم سترګه پیدا کولی شئ. داسې هېواد چې هغه بیخي تاسو کېدای شي نوم اورېدلی وي یا هم نه وي اورېدلی. ډېر یووالی ډېر وخت د دې سبب کېږي چې د یو چا په ځان باوري زیات کړي. یعنې که څوک مثال په یو کلي کې د یو هلک کورونه ډېر وي نو تر نورو یې څه ډېر خبرې کوي او یو څه چالاکه او ویټ وي. دا هېواد بیا اوکراین دی چې نجونې یې د بل هر هېواد په نسبت سپین سترګې او بې شرمه دي. د یو خوا په اوکراین کې د ښځو شمېر زیات دی، د بلې خوا بیا د اوکراین د نجونو ښکلا په نړۍ کې بې مثاله ده. یعنې د نړۍ تر ټولو ښایسته نجونې بیا د اوکراین څخه دي، چې اکثره په هر واټن او هر متر کې د نجونو ښایست د اوکراین نجونو ګټلی دی. ان اوکراین په ځینو ښارونو د نارینه‌وو پیدا کول ګران دي. مثال لیو ښار کې مطلق اکثریت نجونې ژوند کوي. تاسې په سختۍ په لاره کې د یو نارینه سره مخامخ کېدلی شئ چې دا د نړۍ تر ټولو بې شرمه نجونو څخه شمېرل کېږي، چې په لاره کې هم ترېنه په سمه طریقه تېرېدلی نه شئ، او حتی تر دې چې تاسو ته به په 8 کې یا هم په 10 کې تاسو ته 8 نجونې او 2 هلکان مخې ته درځي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.